کابل یو ځل بیا یوې درنې چاودنې ولړزوو. په سلامونه مو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. طالب چارواکي وایي د کابل ښار 14مې امنیتي حوزې مربوطاتو کې چاودنې 2 تنه ملکي وګړي ټپیان کړي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران نن شنبه د اګست 14 چې د زمري میاشتې له 22 سره سمون خوري وویل چې دغه چاودنه نن سهار په یاده سیمه کې د الکترونیکي تذکرو ریاست په څیرمه د ځای پر ځای شو موادو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. هغه وویل چې سیمې ته زموږ امنیتي ځواکونه رسیدلي او پلټنې پیل کړي دي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.